په یو کلي کې یو دوه ملګري اوسېده. هغې ډېر زیات کامجور وو. هغې به همیشه دا سوچ کولو چې مونږ کار نه کوو او مونږ ته ښه روټۍ میلاویږي او مونږ عیش کوو. او په دې دواړو کې چې کوم مشر و هغه ډېر زیات ذهین او چالاکه و. او یو ورځ هغه څه سوچ وکړو ته لاړ شو او دغه کلي خلک به مونږ نه پیژني، مونږ به د هغې دپاره اجنبیان یو او دغه کلي مالدارو خلکو له به مونږ ځو او د دروغو کهانیانې به ورته مونږ وایو او داسې به هغې نه مونږ پیسې اخلو. او بله ورځ هغې د بل کلي ته روان شو او په خپله منصوبه یې عمل وکړو. یې خپلې د دروغو کهانیانې به د کلي مالدارو خلکو ته وې او ځان به یې ډېر مظلومولو او هغې نه به یې پیسې اخیستې. او څو ورځو پورې دا سلسله روانه وه او چې د کلي خلکو ته د هغې د شیطانو پته ولګي او دوی د هغه کلي نه وتښتي او د یو بل کلي په تلاش کې. او چې په یو بل کلي کې او خلکو نه یې بېوقوف جوړول، خلکو د هغې دروغ ونیوه او د کلي د خلکو په مخ کې شرمنده کړ. او د دې ورځې نه پس دې دواړو یو فیصله وکړه او اوس په هغې څه غلط کار نه کوي. او یې سوچ وکړو چې دومره وخت دوکه او په دروغو باندې محنت کولو او د دې محنت نه څه حلال روزګار هم کیدی شي. او هغې دواړه کلي ته واپس راغلل.